السلام علیکم، تاسو ګورئ هم پښتون خبرونه او زه یم شاه سلیم جان. د ټول ناول وړاندې کوو د نن ورځې مهم خبرونه. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د حکومت د ټکنالوژي ودې ته خصوصي توجه ورکوي. ملک صرف د ټکنالوژي د پرمختیا سره ترقي کولی شي. وزیر اعظم دا خبره نن هریپور کې د سپیشل ټکنالوژي زون افتتاحي دستورې ته خطاب کې کړي. هغه ویل چې د سپیشل ټکنالوژي زون قیام به د راتلونکو نسلونو د ترقۍ کې خاص کردار ادا کړي. د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان او وزیر اعلی محمود خان وزیر اعظم د پیښور دورې دوران وزیر اعظم سره ملاقات وکړو. اسلام آباد کې د وزیر اعظم دفتر ویلي دي ملاقات کې د صوبې په سیاسي صورتحال، انتظامی امور او امن و امان په صورتحال خبرې اترې وشوې. اپوزیشن که هر څومره مارچ وکړي په ان هاوس کې به بدلون نه راځي او حکومت به نه ختمیږي. خارجه وزیر شاه محمود قریشي وینا. قریشي وویل چې پی ټی آی به د خپلې 15 کلنې کارکردګۍ په بنیاد د کال 2023 انتخاباتو کې د ولس عدالت ته ځي او په ټول ملک کې به کامیابي ترلاسه کوي. حکومت د اپوزیشن سره په انتخابي اصلاحاتو او د ملک د عدالتي او احتساب نظام کې بهترۍ په مقصد خبرو ته تیار دی. د اطلاعاتو او خپرونو وفاقي وزیر فواد چودھری ټویټ وایي انتخابي اصلاحات او احتساب نظام کې بهتري د اپوزیشن د تعاون نه بغیر ممکنه نه ده. سیاسي پاټوله د کرپټ مشران نه ځانونه خلاصول پکار دي. په خیبر پختونخوا کې د کرونا په کیسونو کې اضافه روانه ده. په تیرو 40 غنټو کې د کرونا نور 112 کیسونه مخې ته راغلل او 2 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړو. په صوبه کې د مجموعي کیسونو شمیره 1,02,311 ته ورسېده. मैंने दोनों के लिए क्या नहीं किया, कौन कौन सी मेहनतें नहीं दी मैंने उन्हें, फिर वो दोनों क्यों ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ. کجا هست شیخو؟ مانسنگ بناکلی. د پاکستان د شوبز انډسټري مایناز اداکار رشید ناز په پیښور کې د 83 کلونو په عمر کې د نړۍ نه مخ واړاوه. د نوموړي رشید ناز د مرګ تصدیق د هغه کورنۍ د سوشل میډیا د لارې کړی دی. د رشید ناز انګور او اداکارې مدیحه نقوي یو پوسټ شریک کړی چې پکې لیکلي وو چې زموږ ګران بابا رشید ناز نن سهار وفات شو. د روح د ثواب لپاره د سوره فاتحه او دعاګانو غوښتنه هم وکړه. پیښور کې سی ان جی سټیشنونه پرانستل شوي دي. د های کورټ په حکم پیښور کې سی ان جی سټیشنونه 3 ورځو لپاره خلاص دي. د سټیشنونو له پرانستو وروسته په سټیشنونو کې د موټرو اوږده کتارونه ولاړ دي. نوخار کې د ریسکیو 1122 یو افسرې د فرښتې په شان 3 قیمتي ژوندونه بچ کړل. د نوخار د حکیم آباد سیمې یوه ښځه په موټر کې د بیمارۍ په حالت قاضي حسین احمد روغتون ته راوړلې شوه، خو د احتجاج له وجې ډاکټران او د هسپتال نور عامله موجود نه وه. د روغتون ټول کارکوونکي او د میرمنې کورنۍ د اریبا ګل د ریسکیو ادارې ډېره مننه وکړه. قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د ګوزن یا پولیو مخنیوي لپاره د ویکسین ورکولو 15 ورځنی مهم شروع شوی. ډیپټي کمشنر شاهد علي خان ویل نن شروع شوی مهم به تر جنوري 21 پورې جاری وي. مهم کې ویکسین ورکول لپاره 1541 موبایل ټیمونه او 19 مرکزونه جوړ شوي دي. 11 ځایونو کې به شمالي وزیرستان څخه تیریدونکو ماشومانو ته ویکسین ورکول کیږي. افغانستان کې د طالبانو د حمایت کوونکو لخوا په سوشل میډیا بیان کې ویلي شوي چې د داعش ډلې پخوانی مشر اسلم فاروقي وژل شوی دی. د اسلم فاروقي د مرګ په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړل شوي چې څنګه او د چا لخوا وژل شوی. هیواد د نورو هیوادونو څخه ماهرینو ته ضرورت نه لري او خپل دغه شان شخصیات موجود دي. افغانستان کې داسې حالات نه دي چې د نورو هیوادونو ماهرینو ته ضرورت دی، ځکه افغانستان کې خپل ښه تعلیم یافته خلک موجود دي.
د افغانستان د اسلامي امارت خارجه وزیر امیر خان متقي خبريالانو ته وینا وایي د افغانستان حکومت تر اوسه داسې خلا نه ده محسوسه کړې چې د نورو هیوادونو په خلکو یې ډکه کړي. د خیبر ضلع باړې تحصیل لرې پرتې علاقې وادي تیرا کې یو ځل بیا د باران او واورې ورېدو سلسله شروع چې څو ورځې وړاندې هغه لارې چې عوامو په خپله خلاصې کړې وې بیا د بندېدو ویره پیدا شوې. شانګله کې میداني علاقو کې باران او په غرونو باندې واوره وریږي. باران او واورو له امله د یخنۍ شدت کې زیاتوالی راغلی. د شانګلې په بالا سیمو کې خلکو د یخنۍ لپاره تیاریانې شروع کړي دي. دا مهم خبرونه اوس وخت شوی د یو وړې شاندمې او بیا راځو د دې خبرونو تفصیل سره. خبرونو کې یو واره بیا هرکلی اوس وړاندې کوو تفصیلي خبرونه. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د حکومت ټکنالوژۍ ودې ته خصوصي توجه ورکوي ځکه چې ملک صرف د ټکنالوژۍ د ترقۍ سره مخ په وړاندې تللی شي. وزیر اعظم دا خبره نن هریپور کې د سپیشل ټکنالوژي زون افتتاحي دستوري ته خپل خطاب کې وکړه. هغه ویل چې د سپیشل ټکنالوژي زون قیام به د راتلونکو نسلونو د ترقۍ کې خاص کردار ادا کړي. هغه ویل چې د پاکستان د جوړېدو راهیسې د تعلیم په وده هیڅ توجه نه ده ورکړې شوې او اوس د آبادۍ زیاتېدو په وجه تعلیم ورکول یوه لویه ستونزه جوړه شوې ده. عمران خان تمه څرګنده کړه چې په نږدې راتلونکي کې به د ملک د آی ټي برآمدات 15% پورې زیات شي. هغه ویل چې پاکستان کې په اړوندبي ځل د ماحول د بدلون خبره وشوه. دغه شان د صحت کارت اجرا هم یوه لویه ګټه ده. وزیر اعظم عمران خان د وزیر دفاع پرویز خټک هم ستاینه وکړه او ویل چې هغه د وزیر اعلی په حیث غوره خدمتونه سرانجام کړي. जो अब दौर आने वाला है पहले से भी आ चुका है लेकिन जो आगे मज़ीद आगे बढ़ने लगा है वो टेक्नोलॉजी का. हमने जो नहीं किया काम आज़ादी के बाद, हमने तालीम के ऊपर वो ज़ोर नहीं दिया. तहरीक इंसाफ की पख्तूनख्वा में कोलिशन गवर्नमेंट थी 2013 में, तो मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा तब परवेज़ खटक चीफ मिनिस्टर थे, तो जो और भी बड़ी इन्होंने अच्छी चीज़ें की. हेल्थ कार्ड जो कि पाकिस्तान में एक यूनिक चीज़ हुई है, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था कि पहली दफ़ा एक वो मुल्क जिसके पास रिसोर्सेज ना होने के बावजूद एक फ़ैसला किया कि अपने निचले तबके के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस दी जाए. د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان او وزیر اعلی محمود خان وزیر اعظم عمران خان سره پېښور کې ملاقات وکړو. اسلام آباد کې د وزیر اعظم دفتر ویلي دی ملاقات کې د صوبې په سیاسي صورتحال، انتظامی امور او امن او امان په صورتحال خبرې اترې شوې دي. یو بیان کې ویلي شوي چې ملاقات کې صوبه کې په روانو منصوبو په خصوصي توګه زرعي پلانونو، د ځنګلاتو تحفظ او د صحت کارډونو ته د عوامي رد عمل خبرې وشوې. په دې موقع وزیر اعظم ته د ګرانۍ مخنیوي لپاره د انتظامی لخوا د اقداماتو او ذخیراندوزو خلاف اپریشن کې د پرمختګ معلومات ورکړي شول. وزیر اعظم د ترقیاتي منصوبو مکمل کېدو لپاره د یو خاص وخت ټاکلو او عوامي منصوبو ته په ترجیحي بنیادونو مکمل کېدو هدایات جاری کړل. وزیر اعظم عمران خان او د روس صدر ولادیمیر پوتین په ټلیفون خبرې کړې دي چې پکې د دوه اړخیزه دلچسپۍ په معاملو خبرې اترې وکړې. عمران خان د روس د صدر هغه بیان وستایو چې پکې هغه ویلي وو چې د پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم سپکاوي ته د بیان او فن د ازادۍ نوم نشي ورکړی کېدی. هغه ویل چې هغه تل د اسلاموفوبیا د ودرولو غوښتنه کړې ده. وزیر اعظم د ولادیمیر پوتین توجه د افغانستان غمیزې ته هم راواوړله او ویل چې د افغانستان بهرنۍ شتمنو باندې لګېدلې پابندي دی باید زر تر زره لرې کړې شي.
د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي دي چې د زیارت پرز یو بل منظور شوی چې په اقتصاد با اثر غورځوي. سټیټ بانک اوس د پاکستان د معاملاتو څخه په مکمله توګه آزاد دی. میډیا سره د خبرو په وخت د شاهد خاقان عباسي وینا وه چې د قومي سلامتیا تعلق د معیشت سره وي. د ملک اقتصاد سټیټ بانک ته سپارلی شوی دی. د کال 1956 قانون لاندې سټیټ بانک خود مختار دی، خو د حکومت د سټیټ بانک د کار کولو نوعیت او شکل بدل کړی دی. पाकिस्तान की मईशत पाकिस्तान की हुकूमत और पार्लिमान से लेकर स्टेट बैंक के हवाले कर दी गई। हुकूमत अवाम की बेहतरी के लिए काम करना चाहे, मुल्क को तरक्की देना चाहे, मुल्क के अंदर रोज़गार देना चाहे, मुल्क में गुर्बत को ख़त्म करने की कोशिश करे, उसकी पॉलिसी स्टेट बैंक के अब ताबे होंगी। जो मुल्क के बैंकिंग और मालियाती निज़ाम को कंट्रोल करता था, अब मुल्क के अंदर महंगाई कितनी होगी, उसके क्या असरात होंगे मईशत पर, ये मामला हुकूमत से निकल कर अब स्टेट बैंक के पास चला गया है। वफाकी खारजा वजीर शाह महमूद कुरैशी वیلي دي چې اپوزیشن هر څومره مارچ وکړي په ان هاوس کې به بدلون ناراضي او حکومت به نه ختميږي. یوه غونډه ته د خبرو په وخت شاه محمود قریشي وویل چې پی ټی آی به د خپل 15 کلنې کارکردګۍ په بنیاد د کال 2023 انتخاباتو کې د ولس عدالت ته ځي او په ټول ملک کې به کامیابي ترلاسه کوي. شاه محمود قریشي وویل ملک کې د وسایلو نه زیاتې مسلې دي. په تیر وختونو کې قومي خزانه په بېرحمانه ډول لوټ شوې ده. دا د پی ټی آی حکومت په اقتدار کې راتلو سره دا سلسله ختمه شوې ده. د کرپشن په اړه د وزیر اعظم عمران خان د صفر برداشت پالیسي د ستاینې وړ ده. شاه محمود قریشي زیاته کړه چې اپوزیشن هر څومره مارچ وکړي په ان هاوس کې به بدلون نه راځي او حکومت به نه ختمیږي. د پی ټی آی جمهوریت حکومت به خپل آئینی موده پوره کوي. هغه ویل په بهر ملک کې نه موفلیټ شته او نه اکاونټونه او نه هیڅ یو حکومت چې چارواکي بهر ته د تلو پلان لري. موږ د ولس په منځ کې ژوند کوو او د دوی سره ولاړ یو. د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری ویلي دي چې حکومت د اپوزیشن سره په انتخاباتي اصلاحاتو او د ملک د عدالتي او احتساب نظام کې د بهترۍ په مقصد خبرو ته تیار دی. په خپل یو ټویټ کې د هغه وینا وه چې انتخابي اصلاحات او احتساب نظام کې بهتري د اپوزیشن د تعاون نه بغیر ممکنه نه ده. فواد چودھری وویل چې حکومت اپوزیشن سره خبرې خو غواړي، خو د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ کرپټ قیادت په خپلو مقدمو کې د ریلیف نه علاوه بله هیڅ موضوع کې دلچسپي نه لري. هغه ویل چې سیاسي پاټوله د کرپټ مشرانو نه ځانونه خلاصول پکار دي. که نون لیگ ځان د شریف خاندان نه بیل کړي نو دا به یو ښه علامت وي. فواد چودھری ویل چې نواز شریف تل په مشکل وخت کې خپل کارکنان یوازې پریخي او لندن ته تښتېدلی دی. د پاکستان او برطانیې ترمنځ د مجرمانو د تبادلې په لوزنامه د غور کولو له د اعلی کچې یوه غونډه نن په اسلام آباد کې د وزیر داخله شیخ رشید په مشرۍ کې جوړه شوه. غونډه کې وزیر خارجه شاه محمود قریشي، د انساني حقوقو وزیر شیری مزاری او داخله چارو مشیر شهزاد اکبر نه علاوه د اعلی پای افسرانو شرکت وکړو. غونډه کې فیصله وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به صرف د داسې مجرمانو تبادله کیدی شي کومو ته چې عدالت سزا اورولې وي. غونډه کې فیصله وشوه چې دا معاهده به د برطانیې حکومت سره د سلا مشورې نه پس وفاقي کابینې ته د منظورۍ لپاره پیش کړی شي. په خیبر پختونخوا کې د کورونا په کیسونو کې اضافه روانه ده. په تیرو 40 غنټو کې د کورونا نور 112 کیسونه مخې ته راغلل او 2 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړو. په صوبه کې د مجموعي کیسونو شمیره 1,72,311 ته رسیدلې ده. نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر NCOC لخوا جاری کړی شوي تازه شمیر تر مخه په تیرو 40 غنټو کې پاکستان کې کورونا وبا نه 9 کسان په حق رسیدلي دي. ملک کې 4,340 نور د کورونا کیسونه مخې ته راغلي دي. بلخوا د مړو شوو کسانو شمیر یو کم 9,019 ته رسیدلی. په تیرو 40 ساعتونو کې په ملک کې د کورونا مثبتو پیښو شرح 7.8% ریکارډ شوي. د پاکستان د شوبز انډسټرۍ مایناز اداکار رشید ناز په پیښور کې د 83 کلونو په عمر کې د نړۍ نه مخ واړو. د نوموړي رشید ناز د مرګ تصدیق د هغه کورنۍ د سوشل میډیا د لارې کړی دی. د رشید ناز انګور او اداکارې مدیحه نقوي یو پوسټ شریک کړی چې پکې لیکلي وو چې زموږ ګران بابا رشید ناز نن سهار وفات شو. د روح د ثواب لپاره د سورة فاتحې او د دعاګانو غوښتنه هم کړې ده. رشید ناز د کال 1948 په 9 سپتمبر
اکتوبر په پیښور کې پیدا شوی. هغه په کال 1991 کې په پښتو ډرامو کې د اداکار په توګه د خپل ټلویزیوني ژوند آغاز وکړو. هغه پښتو، اردو او د هندکو ژبو په ډیرو ډرامو کې کار کړی او د منفي کردار لپاره به پیژندل کېدو. رشید ناز 40 کلونو نه زیاتې مودې لپاره په فلمونو او ډرامو کې کار کړی. د هغه مشهور پروجیکټس کې د شعیب منصور فلم خدا کے لیے او سندره عشق محبت اپناپن شامل دي چې پکې هغه د اکبر بادشاه رول ادا کړی. د خیبر پښتونخوا تعلیم محکمه د سینیر افسرانو د کمۍ سره مخامخ ده او د تیرو څو میاشتو راهیسې په 1400 ضلعو کې ډسټرکټ ایجوکیشن افسران نه دي لګول شوي. صوبایي اسمبلۍ ته د اپوزیشن د یو سوال په جواب کې ویلي شوي دي چې په لرې پرتې سیمو کې د ډسټرکټ ایجوکیشن افیسرز په پوسټونو عارضي کسان لګول شوي دي. ریپورټ کې ویلي شوي چې 9 ضلعو کې د فیمیل ایجوکیشن افیسرز پوسټونه هم خالي دي او په هغې عارضي افسران کار کوي. په صوبه کې د نوي زم شوي ضلعو اضافي چارج هم ډایرکټر ایجوکیشن ته سپارلی شوی دی. ریپورټ وایي چې د ډي او د کمۍ مسله د تعلیمي سرګرمو کې ډېرې ستونزې پیښوي. او پیښور کې سی ان جی سټیشنونه پرانستل شوي دي. د های کورټ په حکم پیښور کې سی ان جی سټیشنونه 3 ورځو لپاره خلاص دي. تفصیلات مطابق د سټیشنونو له پرانستو وروستو په سټیشنونو کې د ګاډو او موټرو اوږده قطارونه لګېدلي دي. پیښور های کورټ په ښار کې د سی ان جی سټیشنونو په هفته کې 3 ورځې د سهار 9 بجو نه تر مازدیګر 4 بجو پورې د خلاصولو حکم کړی دی. د فیصلې له مخې به د جمعې ګل او شروع په ورځو کې د سی ان جی سټیشنونه پرانستي وي. ضلعي انتظامیې د سویګیز بحران له وجې دفعه 140 لاندې سی ان جي سټیشنونه د جنوري 20 نیټې پورې تړلي دي. په نوښار کې د ریسکیو 1122 یو افسرې د فرښتې په شان 3 قیمتي ژوندونه بچ کړل. د نوښار د حکیم آباد سیمې یوه ښځه په موټر کې د بیمارۍ په حالت کې قاضي حسین احمد روغتون ته راوړلې شوې وه. د احتجاج له وجې ډاکټران او د هسپتال نوره عمله موجود نه وه او د زنانه او ماشومانو ژوند په خطره کې و. د ریسکیو 1122 ایمرجنسي میډیکل ټیکنیشن اریبا ګل د فرښتې په شان هلته ورسېده او د ریسکیو کار یې په غاړه واخیستو. بیمارې میرمنې ته علاج وکړو او 2 صحتمند ماشومان وزېږېدل. د روغتون ټول کارکوونکو او د میرمنې کورنۍ د اریبا ګل د ریسکیو ادارې ډېره مننه کړې. په شانګله او هنګو کې د ټریفیک په 2 پیښو کې یوه ښځه مړه او 15 کسان زخمیان شوي دي. د شانګلې ضلعې په بشام تحصیل کې 2 ګاډي خپلو کې وجنګېدل چې په نتیجه کې یو موټر غرقې خندې ته وغورځېدو. د پیښې له امله یوه ښځه مړه شوي او یو سړی سخت زخمي شوی دی. دغه شان د هنګو په کوټ کې پایان سیمه کې د سړک په یوه حادثه کې 15 کسان زخمیان شوي هم دي. بلخوا د چارسدې په پړانګو سیمه کې نامعلومه کسانو په یو کور حمله کړي او 2 ښځې په ډزو وژلې دي. تفصیلات تر مخه وژل شوي ښځې خویندې دي چې د یوې عمر 50 کاله او د بلې عمر 55 کاله و. د ډزو نه پس ملزمان تېښته کې کامیاب شول. قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د ګوزن یا پولیو مخنیوي لپاره ویکسین ورکولو 15 ورځنی مهم شروع شوی دی. ډیپټي کمشنر شاهد علي خان ویل نن شروع شوی مهم به تر جنوري 21 پورې جاري وي. مهم کې به ویکسین ورکول لپاره 1541 موبایل ټیمونه او 19 مرکزونه کار کوي. 11 ځایونو کې به شمالي وزیرستان څخه تیریدونکو ماشومان ته ویکسین ورکول کیږي. د مهم لپاره 142 چارواکي مقرر کړي شوي دي. د ډیپټي کمشنر په وینا ټیمونه به کور په کور ګرځي چې شاوخوا 112,000 ماشومان ته د پولیو ضد ویکسین ورکړي. میران شاه کې د هم پښتو ون نیوز خبريال سید ایوب وایي پولیو مهم لپاره خصوصي امنیتي ګامونه اخیستل شوي او پولیس د ټیمونو د حفاظت لپاره ځای په ځای کړی شوی دی. ضلع بونیر کې د صوابۍ پولې سره نږدې د رانی ګډ په نوم د بود مذهب د آثارو ښایسته او تاریخي کندرات موجود دي چې د حکومت او سیلګرۍ د محکمې له زیات توجه ته ضرورت لري. رانی د هندۍ ژبې لفظ دی چې معنی ملکه ده او ګډ د پښتو ژبې لفظ دی چې معنی د چټان یا غر دی. رانی ګډ 2000 کلن تاریخ لري. د لومړۍ صدۍ نه واخلې تر شپږمې صدۍ دغلته د بود مت بادشاهان تیر شوي دي. داسې ویل کیږي چې دا یوه ملکه وه او هغې دلته ځان له د غر د پاسه یوه لویه قلعه جوړه کړې وه چې هغه د ملکې لپاره نه صرف پایتخت و بلکې د هغې دپاره یو مضبوطه فوجي چاونۍ حیثیت هم لرلو او هغې سره به دغلته باقاعده طور بلها
بلها فوج او د هغوی د اوسېدو دپاره کمرې او بارکونه هم موجود او د دې ځای د اوچتوالي له کبله د دغلته نه به ورته د علاقې کنټرول کول ډېر اسانو. کله کې دننه د بدمت خانقاهانې د عبادت ځایونه د ګوتم بدھ په یاد کې سټوپا یعنی ګنبدونه او بلها د اوسېدو کمرې په نظر راځي چې د 2000 کالو تېرېدو باوجود هم هغې نه د هغې زمانې د انجینرانو د مهارت اندازه لګي. دا خلک څومره تهذیب یافته وو، هغوی چې په کوم انداز دغه دیوالونه وهلي وو او یا یې هغه ګټې کوم انداز کې تراشلې او لګولې دي، ننني دور کې هم دغلته دومره ساز و سامان رسول ډېر زیات ګران کار دی. افغانستان کې د طالبانو د حمایت کوونکو لخوا په سوشل میډیا بیان کې ویلي شوي چې د داعش ډلې پخوانی مشر اسلم فاروقي وژل شوی دی. د اسلم فاروقي د مرګ په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړل شوي چې څنګه او د چا لخوا وژل شوی. هم نیوز پښتو ون ته د طالبانو ذریعو ویلي دي فاروقي هغه وخت وژل شوی کله چې امنیتي ځواکونو د اغواکارو د یوې ډلې خلاف اپریشن وکړو. طالبان وایي په مشرقي صوبه کونړ کې د داعشانو له شکست وروستو اسلم فاروقي کابل کې د پخواني نایب صدر امرالله صالح دفتر ته ځان ورسولو. فاروقي چې د پاکستان د اورکزۍ ضلعې اوسیدونکی و، 2020 کال د اپریل په میاشت کې افغانستان کې نیول شوی، ولې طالبانو هغه وخت ویلي وو چې هغه سره د ملګرو ځان د پخواني حکومت چارواکو ته سپارلی وو چې محفوظ پاتې شي. د افغانستان اسلامي امارت خارجه وزیر امیر خان متقي وایي هیواد د نورو هیوادونو څخه ماهرینو ته هیڅ قسمه ضرورت نه لري او هیواد کې خپل دغه شان شخصیات موجود دي. ښاغلي متقي دا څرګندونې د وزیر اعظم عمران خان د هغه بیان وروسته کړي چې پکې چارواکو ته ویلي وو د دوست هیوادونو په مشوره افغانستان ته د ماهرینو په لیږلو غور وکړي. عمران خان ویلي وو د صحت، اطلاعاتو، ټکنالوژي او بانکي نظام کې د افغانستان حکومت مدد لپاره د ماهرینو په لیږلو غور وکړي شي. افغان خارجه وزیر کابل کې خبريالانو ته د خپلو خبرو دوران ویل افغانستان کې داسې حالت نه دی چې د نورو هیوادونو ماهرینو ته ضرورت دی، ځکه افغانستان کې خپل ښه تعلیم یافته خلک موجود دي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې داسې خلا نه ده محسوس کړي چې د نورو هیوادونو په خلکو یې ډکه کړي. افغانستان فلحال دې ته ضرورت نه لري چې د نړۍ نه څوک راشي او دلته کار وکړي. البته افغانستان اقتصادي مشکلات لري، نو نړیوال دې ورسره روان ژمي کې مرسته وکړي. هم پښتو ون خبرونو کې اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د پاکستان کرکټ بورډ د PSL اووم سیزن لپاره تیاریانې پیل کړې دي او د پاکستان سپر لیګ انتظامیه براډکاسټرز ته هدایات جاری کړي دي. تفصیلات تر مخه پاکستان کرکټ بورډ هدایت جاری کړي دي چې د غیر ملکی براډکاسټرز عملي ته د زر تر زره بلنه ورکړي شي. په دې ترڅ کې د براډکاسټرز د عملي ټکټونه هم جاری شوي دي. 100 نه زیات براډکاسټرز به نن شپې کراچۍ ته راورسي او نور چارواکي به سبا پورې راتګ کوي. کراچۍ ته د رسیدو وروسته به بهرني کارکوونکي د 3 ورځو لپاره قرنطین شي او د PSL میچونو سلسله به د جنوري له 20 څخه شروع کیږي. خبرونو کې وړاندې کوو اوس د موسم حال. شانګله کې میداني علاقو کې باران او په غرونو باندې واورې وریږي. باران او واورو له امله یخنۍ شدت کې زیاتوالی راغلی. د شانګلې په بالا سیمو کې خلکو د یخنۍ لپاره تیاریان شروع کړي دي. ضلعي انتظامیې د باران او واورې دوران د PDMA هدایات عملي کولو حکم جاری کړي. په لوی ردیر کې هم باران شوی او واورې وریدلي. د سیمې په میداني علاقو کې بارانونه هم شوي دي او د لړم ټاپ، ازبن وادي، شاهي بڼ او میدان په غریزو سیمو واورې وریدلي دي. د خیبر ضلعې باړې تحصیل لري پرته علاقه وادي تیرا کې هم یو ځل بیا د باران او واورو سورېدو سلسله شروع شوي چې څو ورځې وړاندې هغه لارې چې عوامو په خپله خلاصې کړي وې بیا د بندېدو یره پیدا شوې ده. یاد دې وي چې تېره ورځ په تیرا کې د لارې بندېدو له امله خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ شوي وو، خو ضلعي انتظامیې د ناکامۍ نه وروستو خلکو د انصاف انجمن اسوسییشن په مرسته لارې خپله خلاصې کړې. دا د تیرا ولس د انتظامیې نه په فوري توګه مشینري تیرا ته د رسولو غوښتنه کړې ده. د هم پښتو ون خبرونو سره نن لپاره همدغه عمره. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ د سوشل میډیا پاڼې تاسو هر وخت وزټ کولی شئ. د لوی الله پامان.